असलामुअलैकुम। सकूत डाका ना आबादा 1988 इलेक्शन पाकिस्तान चे ډیر غټه سیاسي مقابله وا او دا سیاسي جماعتو په بنیادو باندې کېدله. یعنی 1985 چې د کوم الیکشن سلاو دا غیر سیاسي جماعتو په بنیادو باندې سلاو، یعنی آزادو نه لړاو سلاو او دغه الیکشن دی پیپل پارټي مخالفت کړو. نومبر 1988 چې د کوم الیکشن کېدل دغه مقابله ډیره ساده وا، یا به تا بټو ته ووټ ورکاو یا به د بټو خلاف استعمالو. خو په یک ټیم باندې بېنظیره ډیره زیاته مشهوره وه او دا ښکارېدله چې بېنظیره به کلین سویپ کوي، یعنی ووټونه به بېنظیره ګټي. خو سټریټیجیک ټرایینګل چې کوم ده د دغه درېیمه حصه دا ډیره زیاته متحرک وه، یعنی آی اس آی چې د کوم چیف و جنرال حمید ګل دا د پیپل پارټۍ خلاف ډیر زیات متحرک و او د دې شپې چې نو پارټیو اتحاد یې جوړ کړ چې هغه ته به یې ورتله اسلامي جمهوري اتحاد. نو دغه اعتراف جنرال حمید ګل په خپله باندې انټرویو چې هغه کړی و. پاکستان مسلم لیگ دا د اسلامي جمهوري اتحاد حصہ وه او دغه سره د پاکستان نیشنل پارټۍ جماعت اسلامي دا د اسلامي جمهوري اتحاد حصې وې. یعنی پیپل پارټۍ چې د کوم بانی و مصطفی جتوی بېنظیر انکل دا د اسلامي جمهوري اتحاد سربراہ جوړ کړی و او بېنظیر ته یې په مخالفت چیرته راولی و. یعنی اسلامي جمهوري اتحاد سربراہ خو مصطفی جتوی و، خو دغه پارټۍ چې د خلکو خوښ سړی و نواز شریف و او نواز شریف تصویر به دو اخبارو په فرنٹ پیج باندې لګولی و او دا اشتهار به یې هم سره لیکلی و چې بېنظیره د ملک دشمنه ده او دا د امریکې ایجنټه ده. په جلسو چې به یې دا خبره په ظاهره باندې کوله چې تاسو مقابله د تاسو دشمن سره ده. یعنی اخبارو چې به یې دا اشتهارونه هم ورکول چې بېنظیره او د دې مور نصرت بټو دا د پاکستان اټمي پروګرام خلاف او چې د کوم F-16 جهازونه امریکې پاکستان ته ورکړي دي، یعنی بېنظیره یې دا لابینګ کوي امریکې والا چې تاسو دا جهازونه پاکستان ته مه ورکوو او که چیرې تاسو ووټونه پیپل پارټۍ ته ورکوو نو دا داسې ده لکه تاسو پاکستان دفاع باندې سمجوته سره کوو. نو آی جی آی چې د کومې جنډې وې دا به یې په روډو او په رګیو چې لګولې وې او هغو سره به یې دا ناره هم لیکلې وه چې نو ستارې بای بای پیپل پارټۍ کې شامت آئی. جماعت اسلامي چې د کوم سربراہ و قادر حسین دغه به په سایکل باندې دغه جنډه لګولې وه او مختلفو شهرو چې به یې دغه انتخابي مهم په دغه باندې چلاوه. بېنظیر مخالف چې کوم دی دا دغه حد تک تللی و چې بېنظیر وال نیم لنډ نغړ تصویران به یې جهازونه په شهرو او په قصبو باندې رچول او خلکو ته به یې دغه پیغام ورکاو چې دای ماډرن ده، دای په مغربي طریقو باندې خپله زندګي تیری، دای د امریکې او بھارت ایجنډه ده. خو دغه خلاف بېنظیر به چې مل جلسه کوله نو دو ته به یې جواب هم ورکاو او دا به یې په خپلو جلسو چې ویله چې دو هیروین او منشیاتو پیسو باندې ما خلاف انتخابي مهم چلوي. بېنظیر به چې د کوم اشتهارونه په اخبارو چې ورکول هغه چې به دې نواز شریف یا قاضي حسین به یې نه ټو د پوینټ کاو بلکې جنرال ضیاء الحق به یې ټو د پوینټ کاوه او دا به یې هم سره لیکل چې د پاکستان کوم اټم بم راز و دا جنرال ضیاء الحق انډیا سره شیر کړی و او پیپل پارټۍ چې د کوم تیر نشان و دا به یې ډیکټیټر او د چې چوره نوره ملګري و دغو خلاف به یې چو مانو چې استعمالوه. نو دغه جواب به آی جی آی هم ورکاو او په اخبارو چې به یې دا اشتهارونه هم ورکول چې بټو کوم حکومت تیر کړی او په خلکو باندې ظلم کړی نو هغه تصویران به دو په اخبارو چې ورکول. دا به یې هم اشتهاراتو چې لیکلي وو چې پاکستان مای چې دوه ځای بټو کړی و دا به یې هم سره لیکلي وو چې بټو کوم اخبارونه په پاکستان کې بند کړي وو او کومې په خلکو باندې ظلم کړی و دا ټولې خبرې به روزانه په بنیاد چې په اخبارو چې دو ورکولې. یعنی دغه انتخابي مهم چې جنرال ضیاء الحق او بټو خو نه و خو ښکارېدله داسې لکه دا دواړه په موقع باندې ضمدي او دا په خپله باندې انتخابي مهم سره چلوي. یعنی دو په زړو طریقو باندې دغه انتخابي مهم چلاو لکه څرنګه اردو چې وایي چې جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. یعنی چې جماعت قومي اسمبلی مقابله کېدله 237 سیټان و، یعنی 207 باندې مقابله وسله او ګټنې پاره 104 سیټان په چار و. نو دغه نه مخکې ګیلپ سر وسلې وه او دغه دو ویله چې دا جدید او ساینسي په بنیادو باندې سلې ده، یعنی مقابله چې کومه ده پیپل پارټۍ او آی جی آی په منځ چې دا په برابره چې ده. خو چې چمال ووټونه سره وسله نو پیپل پارټۍ 92 سیټان ګټلي وو او آی جی آی چې کومه ده دې 54 سیټان ګټلي وو او پیپل پارټۍ ځان سره آزاد میلاو کړو او دې مقابله وګټله او 115 سیټان یې سلل. نو دلچسپه خبر دغه ده چې د آی جی آی سربراہ مصطفی جتوی دا هم وارد او پیر په غاړه چې دته د حکومت حمایت هم حاصل وو
دا په وارد او د به دا خبره کوله چې ما خلاف پټ لاس استعمال سړی ده. یعنی دغه الیکشن چې دی جنرال ضیاء الحق او بټو چې کوم نوي ځوانان وو دغه سره پاتسله نور ټول سره واردل او دو په خپل منځ بیا مقابله سره رااله. یعنی په یک ټیم باندې به قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی وټونه یو ځای نه کېدل. اول به قومي اسمبلی والوسله نو هغه نه به 3 ورځې بعد بیا به صوبایي اسمبلی ول کېدل. نو قومي اسمبلی ول خو پیپل پارټي وګټل نو چې ما صوبایي اسمبلی ول کېدل خو آی جی آی سره دا غم سو چې دا وټونه خو زنه وارو. نو دا د بنظیر والیو بیان په مشرق اخبار چې راغی چې موږ پنجاب پای خپل لیډر چرنګ جوړ کو. نو دا خبر آی جی آی واقعستلا او شپې په ټولو په دیوارو باندې دا خبر سره ولیکلا چې جاگ پنجابی جاگ تیری پګ نو لګ دیا داغ. یعنی تاسو ویشتو تاسو په پګړې باندې داغ ولګید. نو دغه بیان لوجنا پیپل پارټي ته نقصان ورسېد. نو چې چمال پنجاب چې صوبایي الیکشن وسو نو 91 سیټان آی جی آی ګټلیو او 88 سیټان پیپل پارټي وګټل. نو آی جی آی جان سره آزاد ملاو کړو او په یو وخت باندې پنجاب صوبې وزیر الله نواز شریف جوړ شو. کې پی کې او په بلوچستان چې دا د آی جی آی حکومت راغلاو په سین چې دی آی جی آی به دغه انتخابي مهم چلاو. کچېرې سین خلک له امریت نه جان خلاصایي نو دوی د آی جی آی سایکل باندې مور ولګي. خو په سین چې دی پیپل پارټي وټونه وګټل او قائم علي شاه دی سین وزیر الله جوړ شو. نو 2 دسمبر په 1988 چې دی وزارت عظما والحلف بنظیر واقع او دای د پاکستان او د اسلامي دنیا چې اولنۍ شجاع د وزیر اعظم جوړسلا. نو دا و صورتحال 1988 الیکشن وال چې ما تاسو سره شیر کو. ان شاء الله تاسو مجھے ملاقات په یو نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.